سلامونه دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ یاست. دوستانو یو ور پوښتنه کړې ده چې دغه فورموله په اکسل پروګرام کې کار کوي، خو مایکروسافټ اکسیس پروګرام کې کیوري کې کله استفاده کوم ماته غلط ښیي. د فورموله پوښتنه په دې رقم ده، مثلا که چیرې فیس تر 1,00,000 زیات وي له فیس څخه 1,00,000 منفي کړه او بیا ضرب کړه په 0.00% کې 8,900 سره جمع کړه. دلته 0.00% معلومه ده 0.00% د څه شي دي، د فیس 0.00% او که د څه 0.00%. اول خو دا فورموله غلطه ده، منطقي اړخ هم نه لري، خو بیا هم د پوښتنه بې جواب پاتې نه شي. ما چې دغه فورموله سمه کړې ده. دلته راځو ګورم سټوډنټ کیو په نوم باندې یو کیوري ما جوړه کړې ده. دلته فورمولې ته راځو. فورموله ما داسې ترتیب کړې ده، مثلا که چیرې فیس تر 1,00,000 زیات وي نو له فیس څخه 1,00,000 منفي کړه، بیا دغه نتیجه راواخله 0.20 د فیس چې دا د فیس 0.00% کېږي، په دې کې ضرب کړه او بیا دا ټول نتیجه راواخله 8,900 سره جمع کړه. او که چیرې بیا دغه شرط نه وي صحیح چې فیس تر 1,00,000 زیات نه وي، بیا بیرته موږ ته فیس وښیه چې دغه نتیجه دا شی ده. مثلا که چیرې فیس دلته 1,00,000 ته 1,00,000 کې موږ ته ښوولي دي، او که چیرې فیس تر 1,00,000 زیات دلته 1,50,000 ته دلته دا شی موږ ته ښوولي، دا هېڅ منطقي اړخ نه لري. خیر داسې نتیجه رقم نه لري، د پوښتنې پورې اړه لري. اوس دې لپاره چې تاسې نور هم ښه پوه شئ، زه راځم یو بل مثال کاروم. دلته یو بل ټیبل موږ لرو امپلایز په نوم باندې، یعنې کارمندان. دلته کالم لرو آی ډي، امپلای نیم، پوزیشن او سالري. د کارمندانو ټیبل ده، دا 4 کالمه دي. زه راځم دلته یو بل کالم جوړوم. په دې کالم کې شرط ورکوم چې که چیرې معاش تر 100,000 زیات وي 10% بونس دې کارمند ته ورکړه، که تر 100,000 زیات 100,000 وي یا تر 100,000 کم وي بونس مه ورکوه. راځم د دې لپاره یو کیوري جوړوم. کریټ کیوري ډیزاین ته راځم. دلته امپلای ټیبل انتخابوم، اډ وهم، ډبل کلیک کوم، ټول کالمونه دلته زیاتوم. راځم دلته یو کالم جوړوم د بونس په نوم باندې، دلته یو کالم ورکوم 2 ټکي سر په سر باندې. دلته اوس راسته کلیک کوم یا راځم دلته بیلډ باندې کلیک کوم. دا بیلډ لږ غټوم، دلته دا هم لږ غټوم چې تاسو ته فنکشن ښه معلومه شي. اوس لیکم آی اف، دلته یو فنکشن را اضافه کوم، دلته اوس شرط لیکم. دلته په یو فنکشن کې 3 برخې دي، یو اکسپریشن دغه شرط ته، دویم ټرو پارت او بل فالس پارت ته. په ټرو اکسپریشن کې موږ شرط ورکوو، او ټرو پارت کې که چیرې دا شرط صحیح وي موږ ته دا کار وکړه، او که چیرې شرط نه وي صحیح بیا فالس پارت کې هغه کار موږ ته وکړه. زه اوس راځم دلته لیکم چې که چیرې سالري تر 100,000 زیاته وي نو څه کار وکړه، سالري را واخله ضرب یې کړه. داسې موږ له سالري څنګه فیصدي جوړوو، سالري به را واخلو فیصدي کې بې ضرب کړو. نو دلته موږ 10% ورسره زیاتوو، 0.1 باید ولیکو، 0.1 او دلته هاوس بندوو. یو شی زموږ له یاد وتل، دلته کامه باید ورکو، دلته موږ فالس پارت، دلته ټرو پارت موږ ولیکل، اکسپریشن موږ ولیکل، فالس پارت پاته ده. یعنې دلته موږ اکسپریشن کې شرط ورکړی که چیرې سالري تر 100,000 زیاته وي نو سالري را واخله په 0.1 کې ضرب کړه، یعنې 10% د سالري دلته موږ ته راوله. او که چیرې دا شرط غلط وي، یعنې سالري تر 100,000 کمه وي یا 100,000 وي، بیا موږ ته 0 راوله دا فالس پارت کې. راځو دلته اوکې وهو، کیوري رن کوو. ګورئ دلته کوم کارمند چې معاش 100,000 ده یا تر 100,000 کم ده 0 بونس ورته راغلی ده، او چا چې معاش تر 100,000 زیات ده هغه ته 10% بونس راغلی ده. اوس که چیرې موږ وغواړو چې مختلف بونسونه کارمندانو ته ورکړو، په خپله خوښه باندې بونسونه ورکړو، نو دې لپاره راځو دلته یو بل کالم جوړوو چې په هغه کې فیصدي ورکوو. بیا دلته یو بل کالم راځو چې د هغه فیصدي په اساس باندې دلته بل کالم باندې موږ ته بونس وښیي. مثلا زه راځم اول دا کیوري کلوز کوم، دا کیوري مې تر اوسه نه سیو کړی، دا سیو کومه د امپلایز کیو په نوم باندې ثبتوم. دلته اوس راځم راسته کلیک کوم، کیوري ډیزاین ته راځم. دلته اول باید
په امپلای ټیبل کې دلته د بونس کالم اضافه کړم بونس او د ډیټا ټایپ نمبر ورکوم دلته باید له بونس سره فیصدي ولیکو چې موږ ته معلوم شي د فیصدي په اساس باندې بونس ده زه دا کلوز کوم سیو کوم یې دلته امپلایز ته راځم دلته بونس زیاتوم مثلا د کارمند ته زه 10% تخفیف ورکوم دې ته 15% ورکوم او دې ته هیڅ تخفیف نه ورکوم صفر لیکم راځم اوس کیوري ته راځم دلته له موږ سره بل کالم د بونس په نوم باندې اضافه شو اوس راځم دا بیخي پاکوم دا بونس کالم دلته راځاتوم اوس راځم دلته لیکم بونس له دې فیصدي دلته بونس جوړوم دلته راځم بلډر ته اوس دلته لیکم سالاري راواخله ضرب یې کړه په بونس کې بونس راواخ په سل باندې تقسیم کړه چې له دې فیصدي جوړه شي اوس دلته باید موږ دا مشخصه کړو چې اول کوم عملیه باید وشي موږ دلته دا په قوسو کې بندوو چې اول بونس راواخه هر څو پیسه رسېده په سل یې تقسیم کړه بیا په سالاري کې ضرب کړه راځو اوکې ووهو دلته کیوري رن کوو ګورئ دلته 10000 تنخوا ده سالاري ده 10% بونس ورکړی د 2000 کېږي او دې کس ته 15% بونس ورکړی 12,500 کېږي او دې کس ته 0 بونس ورکړی 0 کېږي اوس راځو دلته یو بل کالم جوړوو چې موږ ته فاینل سالاري وښیي آخري سالاري دلته راځم بل کالم د فاینل سالاري په نوم باندې جوړوم دوه ټکي ورکوم دلته بیلډ باندې کلیک کوم راځم اوس بونس او سالاري سره جمع کوم سالاري جمع بونس بونس باندې ډبل کلیک کوم سره ترالی اوکې او کیوري رن کوم دلته ګوري د دې کس بونس نشته هغه 50000 راغلی دی بونس شته دا معاش سره جمع شوی ده اوس زه راځم دلته دا صفر پاکوم کله چې مې صفر پاکو دلته سالاري فاینل سالاري نه راځي داسې دا څه مشکل ده دا به زه لیک تاسو ته وښیم نور به تاسې ته د تمرین په توګه باندې دا درکوم او تاسې به دا کوئ بیا کولی شئ په کمینټ کې له ما سره شریک کړئ او یا مسنجر ته ماته ولیږئ د دې لپاره باید موږ دلته په فاینل سالاري کې یو شرط ولیکو که چیرې دا بونس تر 0 زیات وي نو بونس راواخله سالاري سره جمع کړه دلته موږ ته وښیه او که نه وي نو موږ ته دا سالاري وښیه د کیوري ته به راسئ ګوره دې لپاره به تاسې دا پاک کړئ دلته به راسئ شرط به ولیکئ چې که چیرې بونس تر 0 زیات وي بونس راواخله سالاري سره جمع کړه او که نه وي په هیلز پارټ کې لکه ما چې مخکې درته وویل په هیلز پارټ کې موږ ته چی وښیه سالاري وښیه نو خدای دې وکړي چې ویډیو مو خوښه شوې که مې ویډیو خوښه شوې له ملګرو سره یې شریک کړئ لایک یې کړئ کوم نظر لرئ په کمینټ کې راته ولیکئ او چینل سره سبسکرایب کړئ او که چیرې تاسې داسې پوښتنه لرئ په کمینټ کې کولی شئ او کولی شئ په مسنجر کې ماته مسیج وکړئ انشاءالله په دغه شکل باندې به زه د تاسې هرې پوښتنې ته جواب وایم